بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه ټاپک په پی ایچ پی کې چې دی هغه ملټیپل فایل سکرپټینګ دی. ملټیپل فایل سکرپټینګ دی ته وایي چې یاره زموږ سره کله هم کوډ ډېر زیات اوږدي نو هغه موږ په جدا جدا فایلز کې څه فنکشنز څه کوډز په یو فایل کې شي، څه په بل کې شي، څه په بل کې شي. نو دا فایل موږ بیا په خپل مین پیج کې انکلوډ کولی شو ډېر په اسانه باندې. د دې د انکلوډ کولو دپاره زموږ سره چې کوم میتھډز دي، انکلوډ دی، انکلوډ ونس دی، ریکوایر دی او ریکوایر ونس دی. په دې باندې موږ یو ایکسټرنل فایلز چې دی هغه خپل کوډ کې انکلوډ کولی شو. په دواړو کې ډفرنس څه دی؟ په ریکوایر او انکلوډ او په انکلوډ ونس او ریکوایر ونس کې ډفرنس صرف دا دی چې انکلوډ ونس او ریکوایر ونس چې دی د فایل چې دی cannot be loaded or executed multiple files multiple times چې دی به لوډ کیږي. نو دی به صرف یو پې لوډ کیږي، په دوباره بیا دی نه لوډ کیږي. او چې کوم زموږ سره ریکوایر یا انکلوډ دی نو هغه ملټیپل فایلز ملټیپل ټایمز چې دی هغه ایگزیکیوټ کیږي یا لوډ کیدی شي. اوس په دې کې زموږ سره یو ډفرنس بیا زموږ سره په انکلوډ او په ریکوایر کې دی. په ریکوایر سټیټمنټ چې دی دا دواړه تقریبا آیډنټیکل دي. دواړه چې دی یو ایکسټرنل فایل ستا مین چې کوم پیج دی هغې ته انکلوډ کوي. دواړو کې ډفرنس صرف په فیلیر کې دی. کو پرس که فیلیر راشي مین کو ته انکلوډ استعمال کړی یا ریکوایر استعمال کړی او فیلیر راغی هغه فایل د پاوند نه کو یا څه مسله وشو د لوډ نه کو. نو په دې ټایم کې په دواړو کې ډفرنس دا دی. کو پرس که موږ په انکلوډ باندې یو فایل انکلوډ کړی خپل سکرپټ ته نو هغې کې به موږ ته وارننګ راکړي. سپوز هغه فایل د ایرر پکې راوسته، فایل په لوډ کولو کې ایرر راغی، لوډ نه شو، وارننګ به موږ له راکړي. خو سکرپټ نه چې لاندې څومره هم کوډینګ شوی هغه به کانټینیو وي، هغې کې به لکه سټاپ کېږي به نو. او په ریکوایر چې دی هغه کو پرس که زموږ سره فایل کې ایرر راغی، هغه فایل په لوډ نه شو نو دی به بیا موږ ته چل وکړي دا ریکوایر چې دی به زموږ ته هغه چې کوم دا سکرپټ دی د هغې نه لاندې چې څومره کوډینګ دی هغه بیا موږ ته نه ایګزیکیوټ کوي، دی به سټاپ د سکرپټ ایګزیکیوشن. نو دغه پکې ډفرنس دی چې انکلوډ نه لاندې کو پرس که څه ایرر راشي نو لاندې چې څومره کوډینګ شوی هغه به دی به هغه پیج پوره ایګزیکیوټ کوي، صرف به پکې فایل انکلوډ نه کړي. او په ریکوایر کې کو پرس که ایرر راغی نو د هغې نه لاندې چې څومره هم کوډینګ شوی نو هغه پیج چې دی هغه به دی نه لوډ کوي، خو دی به د هغې نه لاندې چې څومره هم سټیټمنټ دی هغه به نور سټاپ کړي، هغې سکرپټ به نور نه ایګزیکیوټ کېږي. اوس زموږ سره اسانتیا موږ ته په دې باندې پرووایډ کوي د انکلوډ ونس یا ریکوایر ونس. ځکه زیاتره موږ پیج جوړو نو په هغې کې هیډر فوټر وغیره مینیو چې د په ټول پیجز کې تقریبا کامن وي. نو کو پرس که موږ سمپل لیکچر وکړو چې کوم هیډر جوړو یا فوټر په پیج کې جوړو یا مینیو جوړو یا داسې نور څه کامن غونته کې سکرول بار جوړو وغیره نو دی موږ چلو کو دی موږ په جدا فایل کې جوړ کو. اوس کو پرس که په دې هیډر کې بیا زه وروسته چینجز کوم نو کو په هغې کې چې چینجز وکړم نو چونکې په ټولو کې خو به دغه یو فایل موږ لوډ کړی دی نو صرف په یو ځای کې ما چینجز وکړو، په ټولو کې به مینیو چې دی چینج شي یا په ټولو کې فوټر چې دی هغه به چینج شي. نو دا موږ ته په دې باندې اسانتیا پرووایډ کوي. اوس موږ په دې باندې ګورو چې یاره موږ یو دوه پیجز رغو، په یو کې به موږ ځانه فوټر جوړ کړو او په بل کې به موږ مین پیج جوړ کړو، فوټر به پکې انکلوډ کوو. نو چې څنګه به کېږي نو هغې دپاره به تاسو دا سبلایم ټیکسټ چې دی هغه به راواړوئ. په دې کې اولنی موږ د فوټر دپاره سمپل بس پی ایچ پی چې دی کوډینګ کوو او دی به زه سیو کړم ایز ا فوټر. دا ما یو فولډر جوړ کړی دی، دا زما سره فوټر ډاټ پی ایچ پی چې دی دا فایل شو. ها دا دې کې اوس زه صرف دا چل کوم چې صرف پکې یو ایکو سټیټمنټ ورکوم، ایکو او یو پریګراف پکې ورکوم پی ټیک شو او سلیش پی او په دې کې زه ورکوم
چې کاپی لاندې سړي په ویب سایټ باندې لیکلی کاپی رایټ او د دې لپاره یو سیمبل استعمالیږي اینډ او کاپی ټیک شو دا استعمالیږي سیم چیر زما سره د دې ویب سایټ کاپی رایټ د 2000 نه شروع شوی دی او د څه پورې دی د 2000 نه شروع شوی دی او ډیټ ټوډے ډیټا پورې دی ټوډے ډیټا پر ډیټ فنکشن دی او په هغه کې به صرف زما یر پکار دی جو وای د یر دپاره دی او دا زما سره دا میسیج به ما ته فوټر کې مونږ ایسو ګورو چې کار کوي او که نه دا به سیو کړم او براوزر ته به لاړ شم زه به وګورم چې یاره ما هم یو پیر اکزیکیوټ کړی وی دی کې دا وګورئ فوټر ډاټ پی ایچ پي دا کار کوي ټیک شو 2000 نه کاپی رایټ ده اوس زه دا انکلوډ کوم په یو فایل کې یو بل فایل جوړوم نیو او هغې ته به زه سیو کړم چې دا زما سره مین پیج شو دا زما سره مین ډاټ پی ایچ پي فایل شو پای کې زما سره HTML کوډ شو په دې کې زموږ سره ټیسټ پیج فار انکلوډ د انکلوډ دپاره موږ یو ټیسټ پیج جوړو بیا زموږ سره یو هیډر پکې H1 پکې ما انکلوډ کو او پای کې ما ولیکو چې دا زما سره مین یو پیج لیکم چې دا زما سره مین چې کوم ټاپک په دې کې لیکئ ټیک شو هیډینګ 1 او د مدر کې هیډینګ 1 ختم شو بیا لاندې ځان پریګرام چې څومره 8 کې پی شو او دا زما سره د هغې هغه ډیفینیشن چې څومره هم ته لیکي هغه به شي بیا سپوز زما سره هر څه ما ولیکل دلته کې اوس زه ګورم که نه چې زه دا پیج چې دی هغه پکې انکلوډ کوم نو دا زموږ PHP سکرپټ دی PHP سکرپټ کې به یې انکلوډ کوم نو د هغې دپاره د ما سره چې کوم سټیټمنټ دی هغه دی ریکوایر یا انکلوډ استعمالولی شي انکلوډ یا ریکوایر به انکلوډ استعمال کو انکلوډ زه وګورئ دا دی انکلوډ او چې کوم فایل ته انکلوډ کول غواړئ زما سره نوم دی فوټر ډاټ پی ایچ پي اوس دا ما دا انکلوډ کوم دا پیج ما چې سیو کو اوس دی لوډ کوم براوزر ته لاړم لوکل هوسټ کې به وګورم دا مین ډاټ پی ایچ پي پکې راښکاره شوی نو ګوره مین ټاپک د ډیفینیشن دا به ستا په فوټر کې راځي دی هغه فایل چې دی هغه دلته کې ښه سکسسفولي چې دی هغه انکلوډ کو اوس پکې موږ ګورو چې یار په ریکوایرډ کې په ریکوایر او په انکلوډ کې ډفرنس څه دی هغې دپاره دا سیم موږ پیج چې دی انکلوډ کو د دې نه له پاسه خو پرس که ریکوایر ته استعمال وکړو انکلوډ استعمالی له پاسه خو به ټول اکزیکیوټ کوي لاندې د دې نه زه سټیټمنټس لیکم زه څه لیکم هسې بس یو پریګراف زه لیکم او سلیش او دا زما سره چې دی after the include د انکلوډ نه وروسته زما سره بس صرف دغه یو ټیکسټ شو دا زه سیو کوم که نه نو دی به ماته پیج څنګه ښایي after the include اوس په دې کې زه ایرر راولم ایرر داسې راولم چې زه چې کوم فایل لوډ کول غواړم که نه دا فوټر ډاټ پی ایچ پي دی زه پکې یو ایس اضافه کوم نو فوټرز ډاټ پی ایچ پي زما سره څه فایل شته نو اوس دا پکې ایرر راغی اوس په دې ماته ایرر ښایي خو انکلوډ چې لاندې کوم افټر د انکلوډ دا یو چې څومره هم ټیکسټ دی یا سنټیکس دی دا به ټول زما سره په پیج باندې ښایي ماته که تاسو اوس وګورئ که نه دا زه سیو کړم پیج له لاړ شم او دا زه ریفریش کړم نو اوس ګوره مین ټاپک
definition چې کوم include کې دا چې دا footers.php چې کوم پیج دی دا وایي زه نه ماته پته نشته دا کوم ځای دی او بیا وګورئ after دا statement چې دی دا execute شوی دی ځکه چې دی به تاله warning درکړي include به تاله warning درکړي او د هغې نه لاندې چې څومره statement دی هغه به تاته دی execute کړي او اوس دویم منګه د دې په ځای منګه اوس require چې دی هغه استعمالو require ټیک شو require خو اولی صحیح کوم چې دا صحیح دی چې تاسو ته وګورئ چې یاره دی راوچتئ نو په require کې ما وکتل که نه نو ویني دا مین ټاپک دا لاندې include د after the include چې دی هغه راغی after the require چې راغی اوس پکې زه ایرر راولم نو ایرر پکې سیم دغه ما ایرر په ځای اس راوستو نو دا فوټرز والا څه پیج دی نو ما سیو کو او اوس یې ګورم نو دی به دا یو چې کوم لاندې سینټکس دی که نه دی به دا دی چې کله دې سته راوشو ایرر درکړي نو دی چې ایرر درکړي نو دی د هغې نه لاندې چې څومره سټیټمنټ دی هغه بیا دی نه ایګزیکیوټ کوي نو اوس موږ ګورو چې دی ایګزیکیوټ کوي که نه سیم ما صرف ریفریش کو نو مین ټاپک ډیفینیشن دې پر وکېږي دی وارنینګ او ایرر چې کله ما رد راکړو که نه نو لاندې اوس څه نشته لاندې اوس دی بیا سټاپ شي دی بیا نور ایګزیکیوشن نه کوي نو د ریکوایر او د چې کوم زموږ سره انکلوډ دی په دې دواړو کې دا زموږ سره ډفرنس دی چې کله زموږ سره انکلوډ استعمال شي یو پیج زه انکلوډ کوم نو هغې نه به ایرر پکې راغی هغه د لوډ کولو ایرر راغی نه به لاندې سټیټمنټ نور نه ایګزیکیوټ کوي ایګزیکیوټ کوي په انکلوډ کې په وارنینګ کې به باقي سټیټمنټ چې لاندې څومره دي هغه به نه ایګزیکیوټ کېږي ها یو بل ټاپک زموږ سره چې دی هغه ویریبل او ریفرنسز دي ریفرنسز موږ پیژنو چې یاره کله موږ یو ویریبل چې دی هغه ډکلیر کو او د هغې هغه موږ یو بل ویریبل باندې ریفرنس کو نو مین چې یو ویریبل هغه دی مور دین ون نیم شو ټیک شو اوس په ریفرنس کې د ټولو څومره چې ریفرنسز د یو ویریبل ته څومره ریفرنسز اخیستي دي که نه په ټولو کې به سیم ویلیو پرته بل به پکې دا خبره کوپرس که په یو چې کوپرس که یو اوریجنل ویریبل دی د هغه ما ریفرنس واخست بیا ما د هغې ریفرنس واخست نو په دې کې هر یو ویریبل کې زه چینجز راولم نو هغه اوریجنل ویلیو چې دا هغه چینج کوي او یو به پکې دا چې اوریجنل ویلیو به چینج کېږي دویم پکې زموږ سره دا دی کوپرس که موږ ډسټرای آپشن ورکو که نه نو ډسټرای یا انسیټ موږ کوو یو ویریبل درې ویریبل ما ریفرنس کړی دی یو ویریبل ته زه ډسټرای کم یا انسیټ کم انسیټ فنکشن په تھرو باندې ډسټرای کېږي نو د دې ډیټا به نه لاست کېږي او ریفرنس ویریبل جوړولو طریقه دا ده چې زموږ سره به ډالر اینډ کرکټر چې کوم امپرسن کرکټر دی د دې په تھرو باندې موږ جوړو لکه اوس موږ په دې باندې لږ اونته کې پریکټیکل کوو نو موږ سیم سپوز یو پیج یو نیو هغه ما راواغستو هغې له بس ما نوم ورکو ریفرنس ویریبل مو ورکو reference.php بس هر څه چې ورغی دا شو اوس د HTML انکلوډ کومه دا زما سره ریفرنس شو ریفرنس بس اسی شو ها اوس په دې کې PHP کوډ چې دی هغه انکلوډ کوم او د PHP کوډ زه داسې انکلوډ کوم چې زه ویریبل راکوم ویریبل جوړو طریقه var is equal to 200 دا زما سره یو ویریبل شو د دې له اوس ریفرنس ورکوم نو هغې ته ریفرنس انډرسکور د دې ویریبل ریفرنس شو او به څنګه یې کې دی اوس د دې له ریفرنس داسې اینډ ورکړه او ډالر ساین var دا د دې ویریبل ما ریفرنس جوړ کړو اوس کو زه په هر یو کې چینج کوم که نه نو په دویم کې به چینج راځي لکه فار ایگزامپل زه ایکو سټیټمنټ ورکړم د دوه ویلیوز اوس اول کوم که نه اول زه د var وګورم چې د ویلیو څه ده ټیک شو نو دا به څه شي ویلیو of original value of var variable value دا شو او بل لاره چې موږ پکې بریک ورکو ها او ایکو
value of reference variable چې کوم دی دا هغه ویلیو څه شوه نه هغه به زموږ سره reference چې کوم لاندې دی دا دی او دلته به یو بریک ورکو چې ما ته بریک وښیي اوس دا ما سیو کو نو دی خو به اول ما ته reference دا ما سیو کو په reference.php براوزر ته لاړم او reference.php می کولاو کو نه اولنی ویلو ویریبل هم ویلو 200 دویم هم 200 وزه په یو کې چینج کوم په کم یو کې چینج کوم زه چې کوم اوریجنل ویریبل دی وی ای آر دا انکریمنٹ کوم څه کوم انکریمنٹ کوم نو دا به 200 او 1 شي یا د سیم کول شم چې زه په سین انکریمنٹ کما پلس از ایکوال ټو 30 نو دا به شي 230 ها او بیا سیم لفظ کاپی کم دی دلته ضرورت نشته سی او زه اوس ګورم چې د دې دواړو ویریبل ویلو چینج شوي دا نه ده چینج شوي که نه نو زه اوس دا ګورم ښه دا ما سیو کو او زه یې صرف ریفریش کوم 14 نو دا زموږ سره څه شو 230 چې دی هغه شو وزري چل کوم دا ما په یو ویریبل په اوریجنل ویریبل کې چینجز راوستل که نه وزري چل کوم چې په دې ریفرنس ویریبل چې دی که نه نو په دې کې انډرسکور ریفرنس چې کوم ویریبل دی نو دا پلس از ایکول ټو 50 ته نور ایډ کوم زه ټیک شو او بیا د دې دواړو زه ویلیو ګورم چې یاره د دې دواړو ویلیو اوس صحیح پکار دا ده چې دا اوس زیاته شي ټیک شو نو دا زموږ سره به څه شي اوس ګورم ریفرنس ویریبل کې چینج راوستل سیو مې کو او ریفریش مې کو نو اول 200 و 230 شوه 50 پکې نور ایډ کړئ 30 40 50 60 70 80 نو دا زموږ سره ریفرنس ویریبل شو نو دا زموږ سره هغه ویلیو چې دا هغه انکریز شو حالانکې کو پرس که ته به اوریجنل ویریبل کې چینج راولی کو په بل ویریبل کې ریفرنس ویریبل کې چینج راولی دی به سیم ټو سیم فنکشن پر پام پای اوس کو پرس که یو ویریبل موږ په انسیټ فنکشن په ترو باندې ډسټرای کو نو د دې هغه ویلیو به بیا نه لاست شوي ځکه چې د هغې په بل ریفرنس ویریبل کې به د هغې ویلیو پرته نو دا زموږ سره دوه ټاپکس وشول یو ملټیپل فایل سکرپټ ملټیپل فایلز به څنګه انکلوډ کړو دویم ریفرنس ویریبل شو